سلامونه او نیکې هیلې لر بر افغانانو پښتنو خویندو ورونو او دا بعضې د فیسبوک ډزمارانو ته زما میسج دا 3 رقم عکسونه ما لګولي د 3 هنرمندانو او د سازندهو د دې په باره کې هم درسره خبرې کوم د ملالۍ یوسفزۍ په باره کې هم درسره خبرې کوم د نادي اقبال او د ګلپاڼې باره کې ډېر ضرور میسج دی هغه بېعقلو ته چې دلته راځي کنځلې کوي او غلط پوسټونه شیر کوي افغانان ورونو څه موده مخکې زموږ استاد ویاړ افتخار الله دې ډېر عمر ورکړي خیر محمد استاد پسې پوسټ وشو چې یاره هغه وفات شوی مړ شوی هغه ژوندی دی اوس هم الله دې ډېر عمر ورکړي زموږ افتخار دی ډېر خدمت یې کړی افغانانو پښتنو ته که په لر کې دی که په بر کې بیا یو څه موده د 2 جمعې کېږي مخکې د منګل استاد چې زموږ استاد افتخار دی د هغه پسې پوسټ وشو چې یاره هغه مړ شوی دی وفات شوی خدای دې ورته ډېر عمر ورکړي بیا اوس نن عبدالله مقری صاحب چې زموږ استاد ویاړ افتخار الله دې ډېر عمر ورته ورکړي خدای دې زموږ استاد د سر نه کموي چې د وطن سره یقینا رښتونکې مینه لري او ډېر خدمت یې کړی افغانان ورونو دا زموږ ویاړ دي زموږ افتخارات دي که دا دي او داسې نور سازنده دي چې د وطن سندرې ویلي د وطن ته د پښتانه افغانان یې راوچت کړي او وطن سره د مینې اظهار کړی خو افغانان ورونو د ډېر وخت نه په دې فیسبوکونو کې موږ وینو چې سړی به ژوندی وي خو پوسټ به پسې وشوي چې دا مړ دی او دا د دې 3 سازندهو خبره نه ده داسې ډېر راغلي دي اول زما د هغه غټ غټ پیجونه او غټ غټ فیسبوکونه چې لري تاسې ولې داسې پوسټ کوئ تاسې ولې داسې لیکلي کوئ یا تاسې داسې ویډیو ولې شیر کوئ چې هغه حقیقت نه لري بیا به بله ورځ زموږ په دغه مبارزه باندې رښتیا شی به موږ شیر کوو خلک به په یقین نه کوي چې یاره دا خو ټول دروغ وي دا خو ټول دروغجنان دي په دې فیسبوکونو او په دې پیجونو کې ناست صحیح تعقیب صحیح معلومات د هغې وکړئ پس هغې نه بیا هغه پوسټ شیر کوئ که ویډیو شیر کوئ که هر څه کوئ اوس روغ جوړ خلک دې دلته راځي وروڼه موږ یې مړه اعلان کړو او بیا اوس د هغې معلومات هم وشي د هغې دغه هم راشي خبر هم راشي چې یاره هغه ژوندي دي بیا هم هغه پوسټ نه ډیلیټ کېږي هغه دا اوس مې د عبدالله مقری صاحب دغه کاته پوسټونه اوس هم په غټو غټو پیجونو باندې لیکل شوي دي انا لله و انا الیه راجعون نو اوس خو یې لرې کړي چې خو ژوندی دی په شفاخانه کې دی هغه تاسې وکتل بابرزی صاحب هم ورغلی او داسې نور خلک هم ورغلي وو چې شفاخانه کې دی کومه کې دی الله د ډېره زندګي ورکړي نو خدای دپاره دا غلط پوسټونه مه کوئ چې صحیح معلومات نه لرئ صحیح تحقیق هم نه یې کړی ولې دا خپل د ځوانانو یا د خپل ځان بې اعتباره کوئ نو له دې دپاره دغه غټو پیجونو والا د دې وړوکو فیسبوکونو والا څه قصور نه دی ځکه هغه د هغې نه کاپي کوي او چې یاره دا خبره به رښتیا نو چې هر پوسټ تاسې دا کوئ هر دغه دا زموږ اتلان دي قهرمانان دي د دې دا زه یو توهین ګڼم چې یو سړی ژوندی وي او تاسې پسې راځئ هغې پسې وروره پوسټ کوئ چې دا وفات شوی یا مړ دی دې دنیا کې نشته بس دی دې خلکو موږ ته ډېر خدمتونه کړي باید د دې موږ او تاسې ډېر احترام وکړو او نه داسې دا دې یو بېعزتي ګڼم افغانان ورونو څه موده مخکې ملالۍ یوسفزۍ دلته یو بیان ورکړو زه د هغې بیان تایید نه کوم زه خلاف یم چې هغه بیان ورکړو خو یاره یو رقم ته قیمت په دې فیسبوکونو کې زموږ پښتنو خصوصا دي په لر دی که په بر کې دي او بس ملالۍ یوسفزۍ وایي کفر وکړو صحیح ده دا خبره یې وکړه چې یاره هلک د نکاح نه بغیر هم ژوندون سره کولی شي دا زموږ په اسلام کې زموږ په پښتو زموږ په افغانیت کې نشته خو زه د هغه د فیسبوک د ډزمارانو نه دا پوښتنه کوم چې د رحیم الله غونډه کې بدعتي مشرک چې په افغانانو باندې روزانه د بېګناه افغانانو قاتل چې دا د مرګ فتوی او د جهاد فتوی ورکوي هغې پسې تاسې نه راوچتېږي هماغه پېښور کې ګرځي هغه رحیم الله بدعتي مشرک چې هغه خپله ویډیو شته دی هغه وایي چې په سعودي کې یو دغه ناستې سړی ناستې کیدای شي چې په پېښور کې د هغه ښځه وي یا په کابل کې د هغه ښځه وي او د هغې هلته بچی پیدا شي که دی 15 کاله راغلی هم نه وي خو هلته به د هغه بچه کېږي نو ته ما ته دا ووایه چې تاسې هغې پسې ولې نه راوچتېږئ چې هغه تاسې ته په پېښور کې ناست دی او ملالۍ یوسفزۍ چې یو خبره وکړه بس تاسې ورپسې بیا یو حد وي یو حد وي د هر شي مګر دومره پورې چې هغې ته تاسې بدې ردې ویوئ بیا که دومره تکړه ځوانان هستئ همدغه د پاکستان حکومت دغه کومه جلۍ چې پیغمبر علیه السلام ته چې توهین کړی
سیپه نومېږي که چې نومېږي ما اوس نوم هېر شو هغه خو د پاکستان حکومت دلته په جاسې کېنوله ایټالیا ته یې راولېږله چې همدا تاسې ورته زنده‌باد ووایئ هماغه مشرف چې 3,000 علما په لال مسجد کې شهیدان کړه او قرآنونه شهیدان کړه قاري صاحبان شهیدان کړه په باجوړ کې داسې نور هغې ته تاسې زنده‌باد ووایئ او ملالۍ سبزی ته راځئ بدې ردې ورته ووایئ تاسو ته شرم نه درځي بېحیو خلکو او بیا د ګلپاڼې د واده یا د نازیه اقبال د واده دا کومه خبره ده د پورته جنکۍ ښکته واده شوي د ښکته جنکۍ پورته واده شوي دا خو ټول پښتانه افغانان دي یو بل سره نو دې کې د پیغور څه خبره ده چې تاسې راځئ ګلپاڼې ته بدې ردې ووایئ چې یو افغاني پسې واده شوه دا شوه هغه شوه که دومره در کې غیرت وي د تاسې نه پنجابیان ښه دي پنجابیانو جنکۍ په چینیانو واده کړي خو ما د پنجابي نه دي اورېدلي چې یاره د پنجابۍ جنکۍ چې دي هغه مهربانه چینیانو واده کړي په دې لیډز ښار کې چې زه اوسېږم په دې لیډز ښار کې یقین وکړه چې دلته یو پنجابۍ جلۍ بلې پنجابۍ جلۍ سره واده وکړو په لیډز ښار کې که تاسې سرچ کوئ وګورئ دا مګر پنجابیان خاموشه ناست دي خو تاسې کې بس اور لګېدلی دی صاحب مهربانه چې بس نازیه اقبال ولې افغاني سره واده وکړو ګلپاڼې ولې واده وکړو دغه سره افغاني سره دې کې د افغاني خبره نه ده انډین پنجابۍ جلۍ د لاهور د پنجابي سره واده کوي د لاهور جلۍ د انډیا د پنجابي سره واده کوي هغه خیر دی خو که پښتون خپل پښتون جلۍ سره واده وکړو دا جرم دی دا خو کم دا تاسې په کوم طرف روانه سئ پښتنو او بیا کار څنګه دي هر څه ورته ووایي خو ګلپاڼه یا نور ستاسې د بدو ردو څه حق دی چې تاسې راځئ هغې ته کنځلې کوئ یعنې تاسو ته کوم انسانیت دا اجازه درکړې زه داسې نه یم چې ګنې ګلپاڼه کوم دغه کار کوي ښه کار کوي خو د بدو ردو زما حق نشته چې د هغه ته بدې ردې ویم کنځلې ورته وکړم خپل ځانونه اصلاح کوئ خپل یو به په سعودي کې ناست وي بل به په بل ځای کې ناست وي موبایل به ځان ته په کوټه کې ولګئ یو ته کنځل وکړو دا کنځلې خو ډېرې اسانه دي زه به دلته کښېنم په دې موبایل کې په سوات کې به یو پښتون هغه ته به کنځل وکړم په کراچۍ کې به یو پښتون هغه ته به کنځل وکړم په سعودي کې به یو پښتون هغه ته به کنځلې وکړم په میدان دي څوک وکړي دا ما ته بعد یو خلک ویډیوګان راولېږي تا په دې پلاني کنځلې کړي زه ورته چلنج ورکوم په دې لندن کې انګلینډ کې د نر بچی دی یو پیدا شي زما ځای معلوم دی لیډز کې ټول خلک مې پېژني پنجابیان او پښتانه ټول مې پېژني دا د نر شي دلته دې راشي ما ته یو کنځل وکړي چې زه بیا د ده غاښونه په بل مخ چپه کوم او که نه چپه کوم په میدان باندې باید د سړي معلومات وشي دا څه د بې غیرته غونده کې په کوټه کې ناست او زه راځم کنځلې کوم دا کوم انسانیت دی دا کومه باتوري ده دا د بې غیرتو خلکو کار دی نو خبره دا ده چې مه نازیه اقبال پسې کنځلې کوئ مه ګلپاڼې پسې کوئ مه ملاله یوسفزۍ پسې کوئ خپل ځانونه اصلاح کوئ او هلته غم وکئ چې هلته څومره چې پوځیان په امریکا کې قرآن وسوځول دې قیامت راښکته کړي دلته وروره په یوروپ کې سړی قرآن وسوځي دې به قیامت راښکته کړي هلته ورشي چې څومره قرآنونه څومره خلک هلته شهیدانېږي بې ګناه وژل کېږي د هغې غم د سر نشته د هغې قرآن د دې د قرآن غم د سره دی بل دغه توجه والا خالي د ملالۍ په خلاف دغه بیان ورکو د پاکستان حکومت بندي کو بندي نه کو او هماغه حکومت ته زنده‌باد وي عجیبه خبرې عجیبه منطق دی لاره ده نه ورکه کړه چې د ویو دپاره تاسې څه ونه کړئ څه ونه کړئ خپلې خویندې میندې سپکوئ د بلې خویندې سپکولی نه شي دا تاسې چې بد رد ویوئ دا د خپلې میندې خویندې سپکوئ نو دا کومه پیغور نه دی چې یاره یو جلۍ پورته واده شوه یا جلۍ د ښکته واده شوه دا به کېږي ډېره خپلواني زه خپله خپلوان لرم په پېښور کې دا هغه وخت نه دلته پراته دي چې دا پاکستان هم جوړ نه خو دغه اوس به دغه سره خپلواني نه کوم د خدای په لحاظ باندې او دغه ملیانو ته زه ویم چې دغه د رحم الله غم وکئ دغه نورې بدعتیانو غم وکئ چې دلته راځي د جهاد بدوي او ګډې وډې وایي ښکاره د قرآن او د حدیث او د اسلام نه خلاف خبرې کوي د پښتون وژلو خبرې کوي ملالۍ پسې م راغسې د هغه سر نه داسې غم د سره دی هغه چې د پیغمبر علیه السلام توهین یې کړی او چا چې په جاسې کېنوله هغه د هغې غم وکئ زه عمران خان ته احترام لرم عمران خان چې کومې خبرې کړي هغه په دغه باندې پرتې دي د دې ملالۍ نه سختې خبرې کړي چې هغه ما اسلام نه پېژندو ما روژه نه نیوله ما مونځ نه کوم ما دا نه کول ما هغه نه کول او ټولې خبرې په دغه باندې دي دا خو دې اوس به زه به راځم دې پسې به ویډیوګانې کوم چېرې تا دا کړي او بیا یو حد وي دا هر سړي دغه معلوم هر یو ځانه مفتي او دغه جوړ کړی دی مهربانه دلته راځئ بدې ردې وایي زمونږ اتلان
قهرمانانو ته د الله ډېر عمر ورکړي، که خیال محمد صاحب دی، که عبدالله مقری صاحب دی، او که منګل صاحب، که داسې نور ډېر، دا زموږ افتخار دی په پوسټ باندې او په لیکلو، په ویډیو، په هر شي کې ډېر احتیاط کوي. خصوصا د دې غټو پیجونو والا ته دا ویډیو مخکې شیر کړئ چې ټولو افغانانو ته ورسي چې غلط پوسټونه ونه کړي.